رائټ کلیک کی چې تاسو ته پرسنلایز راځي دا یو ډېر مهم ځای دی لکه دلته ډېر هغه مهم سیټینګونه مونږ کوو نو دا باید مونږ ته زده شي راځو دې باندې کلیک کوو ګورئ بیک ګراوند کلر لاک سکرین ټیمز سٹارټ اینڈ دین ټاسک بار اول مونږ راځو بیک ګراوند بیک ګراوند مونږ ته دا یادوي چې تاسو دغه ډیسکټاپ باندې باید یو عکسي یو کلري سلایډ شو وي څه شی باید وي نو که چېرته زه پکچرز انتخاب کړم نو د وینډوز 10 دلته یو څو دانې عکسونه بای ډیفالت راځي لکه دا آلریډي مخکې نه تا سره په وینډوز کې وي که نه زه ورته وایم چې را بس دغه دې راشي دې باندې به کلیک وکړو نو مطلب دا چې په ډیسکټاپ باندې به هماغه بیک ګراوند اپلای شي کوم چې تاسو ته خوښي او که چېرته موږ بیا خپل یو عکس راوړو نو بیا راځو د براوز بټن باندې کلیک کوو او د براوز نه وروسته بیا راځو مطلب هغه ډرایو کوم ځای کې چې ستاسې عکسونه پراته وي لیټ سپوز مای پرسنل ډیټا اینڈ مای پکچرز بس دلته به تاسې خپل یو پکچر انتخاب کړئ نو په ډیسکټاپ باندې به تاسو ته هماغه پکچر اپلای شي د براوز د لارې نه هم دا موږ راوستی شو که چېرته تاسې مطلب بلکل یو عکس په دې ډیسکټاپ باندې نه پرېږدئ نو بیا تاسې کلر انتخاب کړئ لکه زه غواړم چې یو ساده کلر باید زمونږ دغه ډیسکټاپ باندې اپلای شي دغه کور ټو ډو کمپیوټر چې دی لکه پروسیسر او ریم د هغې کمي نو هغې باندې که تاسو مطلب یو عکس بیک ګراوند باندې اپلای کړئ نو اکثر هغه سیسټم بیا ډېر هیوي کار کوي دروند کار کوي که نه نو عکس لرې کوي د هغې په ځای باندې ساده یو دغسې کلر تاسې پرېږدئ کلر په مطلب خو پوه شوي که نه بس دا کلرونه دي هر یو کلر چې تاسو بیا غواړئ نو ځان ته یې اپلای کړئ او که چېرته تاسو سلایډ شو انتخاب کړئ د سلایډ شو دا مطلب وي چې موږ د عکسونو یو فولډر ورته انتخابو هغه فولډر کې چې څومره عکسونه وي نو هغه به یو بل پسې چینج کېږي بیا د سلایډ اتومات به چینج کېږي ګورئ تاسو د براوز بټن ته راشي لیټ سپوز زه ای ډرایو ته راځم مای پرسنل ډیټا مای پکچرز دې کې مطلب زما عکسونه دي دا زه چوز کوم دلته راځو ټایم ورته ورکوو چینج پکچر ایوری 1 منټ 1 hour 6 hours 1 day زه 1 منټ اخلم یعنی یو منټ وروسته به دا پکچر بدلیږي به شافل نه مطلب دا دی چې کله دا یو عکس ځي او بل عکس راځي د دوی ترمنځ یو ټرانزیشن اپلای کېږي ټرانزیشن وی سټایل ته دغلته یو ټرانزیشن به اپلای کېږي چې کله دا عکس ځي بل چې کله راځي او که دا آف کنو بیا به ساده سمپل موډ کې دا تصویر بدلیږي مطلب دا یو افیکٹ دی یو سټایل دی allow slide show when on battery power ګورئ فی الحال دا آف دی یعنی آن نه دی دا ټیک مارک که دا آپشن آف وي نو زمونږ کمپیوټر فی الحال د برق سره نه دی کنیکټ چارج سره نو نشي کېدلی چې دا سلایډ شو دی بدله شي دا به همداسې ولاړی ځکه دلته ورته ویل شوي داسې دي که لپټاپ چېرته د چارج سره نو کنیکټ یعنی چارجر وصل نه و نو بیا دا سلایډ شو بندوه ځکه دا چارج ډېر مصرفوي خو که دا تاسو چېرته آن کړئ نو د مقصد دا دی چې همیشه که چارج سره لپټاپ کنیکټ وي او که کنیکټ نه وي سلایډ شو به آن وي خو موږ ته اکثره ضرورت د سلایډ شو دومره میبي خاص پیدا نشي
نو که تاسو په ډیسکټاپ باندې پرېږدئ نو یا یو پکچر پرېږدئ او یا هم یو ساده کلر. تاسو پوه شوئ ځکه مونږه پرسنل کمپیوټر لکه لیپټاپ دا دې دپاره نه یوز کوو چې دې باندې مونږ خپل پکچران او عکسونه مطلب ډسپلی کو او د هغې کو ال سی ډي سره همیشه کنیکټ کړی که نه خو بیا هم په دې پوه شوي تاسو بیکګراؤنډ